دلته هم پنځه مهم لغتونه زده کوو. واده، واده ته په آلماني ژبه وایي دی هوخسایت، دی هوخسایت، واده. دوستان اکثره ځایونو کې زد اس اواز وکړي، اس او دی هوخسایت. موږ جوړه، یو څه جوړوي لکه ښځه او خاوند جوړې ته وایي دس پا، دس پا جوړه. مثلا بل ده ښځه، خپله ښځې ته چې وایي دی فراو، دی فراو. ارټیکلو ته مو پام وي دوستانو، دی مطلب مؤنث، ښځه مؤنث ځکه دی راغلی ده. دلته مطلب ده سړی، سړي ته په آلماني ژبه der Mann، der Mann سړی. مثلا اخر لغت ده ځوان یا هلک، هلک ځوان وي که نه، ځوان ته په آلماني ژبه وایي der Jung، der Jung. دوستانو دغسې ښایسته لغتونه زما څخه زده کولی شئ.